سلامونه د ټکنالوژۍ له ډګره په همدې ځانګړي خپرونه کې مزه شاکر الله وفادار هرکلی کوم په همدې هیله چې تېره اونۍ به مو په خوښۍ او خوشحالۍ سره سرته رسولي وي په همدې اونۍ کې د ټکنالوژۍ له ډګره په تېره اونۍ کې خبرونه مطالب له تاسو سره شریکوم چې په تېره اونۍ کې سرته رسېدلي وي او منځته راغلي وي. په چین کې تیره یکشنبه روبوټیکي کنګ بوکس سیالۍ ترسره شو چې سیالبینو ته یې خورا په زړه پورې وي. نوموړې سیالۍ ته داسې نندارچیان ناست وو چې هم یې له روبوټ او هم یې له دا ډول سیالۍ سره مینه درلوده. په دې سیالۍ کې د یونیټري کمپنۍ روبوټونه هم شامل وو. د روبوټونو حرکتونه او د بوکسینګ ځانګړی انداز خورا په زړه پورې ښکاري او په ورته مهال ښه مسلکي فایټ هم کوي. خو د روبوټونو چټک غبرګون لږه شیبه ځنډېږي او وروسته بیا خپل سیال ته د ځواب ویلو په موخه خپل ځایه ولاړېږي. خو په دې روباټیک بوکسینګ سیالۍ کې د روباټ پوزه او خوله نه ماتېږي او که ماته هم شي بیا بله ور اچول کېږي. څنګه پر سپوږمۍ کې د فضایي ګاډي ټایر پنچرېدو مخنیوی کېدای شي. امریکا کې د ارټیمیس په نامه د سپوږمۍ سپېړنې ماموریت غواړي چې خپل ستورمزلې بیرته سپوږمۍ ته ولیږي. ښایي دا کار په 2028 میلادي کال کې ترسره شي. وروسته بیا د ارټیمیس ماموریتونه پلان لري رور یا د سپوږمۍ سپړنې بل ګرځنده روباټ هم سپوږمۍ ته ولیږي چې جنوبي قطب یې وسپړي. دا سفر د 2030 کال لپاره پلان شوی دی. د ارټیمیس ستورمزلې به د اپولو ماموریتونه له ستورمزلو هم ډیر مزل وکړي. د سپوږمۍ لپاره د ټکنالوژۍ جوړولو له لویو خنډونو یو د سپوږمۍ د حرارت درجه هم ده چې په لویه کچه لوړیږي او ټیټیږي. د سپوږمۍ په قطبي سیمو کې د حرارت درجه تر -213 هم ټیټېدای شي چې دا کټ مټ 0 درجې ته نږدې دی او دا بیا هغه حالت ده چې اتومونه پکې نور خوځښت نشي کولی او دا د ټایرونو لپاره یوه ستونزه ده. دا ستونزه به بیا په مریخ کې لا لویه وي ځکه هلته د جاذبې کچه د سپوږمۍ لپاره 2 برابره زیاته ده. د اپولو ماموریتونو په خپلو رورونو یا ګرځنده روباټونو کې له هغو ټایرونو کار اخیسته چې په اوسپنه پوښل شوی او د پیانو له اوبدل شویو تارونو جوړ شوی وو چې نږدې 40 کیلومتره مزل یې کولی شو. خو د هوا سخت حالت او فضایي وړانګې ربړ پرې کوي او یا یې د ښیښو په ټوټو بدلوي. اوسني فضایي بې هوا ټایرونه له اوسپنې او د لوړ کیفیت له پلاستیکه جوړیږي. ولی ټرمپ د خلیج هیوادونو پر مخ د مصنوعي ځیرکتیا دروازې پرانیزي په یو داسې ګام کې چې د واشنگټن د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژۍ د صادراتو له پالیسۍ سره بشپړ مخالفت ښیي. په سعودي عربستان کې د څو قراردادونو اعلان وشو چې له مخې به نوی سعودي شرکت هیومن ته پرمختللي نیمه عادي وسایل ورکړل شي. په ریاض کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیمې له سفر سره هم مهاله د مصنوعي ځیرکتیا په اړه 2 مهم اعلانونه وشول. لومړی د پرمختللو الکترونیکي چپونو مخکښ شرکت د مدیا اجرایي رئیس جنسن هوانګ اعلان وکړ چې شرکت به له 18,000 څخه زیات خپل نوي چپونه پر هیومن شرکت وپلوري. د بلمبورګ ویبپاڼې له مخې جنسن ویلي سعودي عربستان به وکولی شي د مدیا ټکنالوژۍ په وسیله د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې نوي وړتیاوې رامنځته کړي. ورپسې د چپونو بل شرکت IMD اعلان وکړ چې له هیومن سره یې د یو مشارکت تړون لاسلیک کړی چې له مخې به دواړه شرکتونه په راتلونکو 15 کلونو کې $10 میلیارډ پانګونه وکړي چې له سعودي عربستان ته امریکا پورې د مصنوعي ځیرکتیا بنسټیزه زیربنا جوړوي. د IMD اجرایي رئیس لیزا سو وویل له هیومن سره زموږ پانګونه د مصنوعي ځیرکتیا نړیوالو بنسټیزو جوړښتونو په پراختیا کې یو مهم پړاو دی. آیا مصنوعي ځیرکتیا زموږ چارې اسانوي کو د یو بل بحران سره مو مخ کوي؟
د مصنوعي ځیرکتیا کاریالونه به د انسانانو ژوند ښه کړي ځکه دا هغه ستړي کوونکي یا ستونزمن کارونه ترسره کولی شي چې ډیر وخت او زیار ته اړتیا لري او په دې توګه موږ ته دا فرصت راکوي چې له ژوند ډیر خوند واخلو او یا خپل وخت هغو مهمو شیانو ته ځانګړی کړو چې ارزښت یې زیات دی. دا د هغو کسانو لیدلوری ده چې د تولیدي مصنوعي ځیرکتیا یا جنریټیو ای آی له ټکنالوژۍ سره ځانګړې مینه لري. یوه ټکنالوژي چې په وروستیو څو کلونو کې ډیر پراخ شهرت موندلی په ځانګړي ډول چات جی پی ټي په نوم د خبرو اترو روباټ له کبله چې اوپن ای آی شرکت له لوري په 2022 میلادي کال کې وړاندې شو. د یاد شرکت د معلوماتو له مخې یوازې 2024 کال د فبرورۍ تر میاشتې پورې هره اونۍ 1 میلیون فعال کارن لري. د بیلګې په توګه داسې کارونه لکه د اوږدو اسنادو لنډول، د ورځنیو برېښنالیکونو لیکل، د ساده متنونو ژباړه یا د مسلکي بڼې ژوند لیکل دا ټول هغه کارونه دي چې تولیدي مصنوعي ځیرکتیا یې په څو ثانیو کې ترسره کولی شي. خو ځینې خلک خبرداری ورکوي چې پر تولیدي مصنوعي ځیرکتیا د تکیې د دې پر ځای چې زموږ ذهنونه له مهمو او ژورو کارونو لپاره پرانیزي ښایي موږ کم عقل کړي. نو دا به څنګه رامنځته شي؟ آیا موږ له دې سترو ظرفیتونو پرته له دې چې زموږ ځیرکتیا یا نوښت ته زیان ورسوي ګټه اخیستلی شو؟ د هغو وروستیو څېړنو له ډلې چې د تولیدي مصنوعي ځیرکتیا پر تکیه او د انسان د ذهني او ادراکي وړتیاو د کمښت ترمنځ اړیکه ښیي. یوه څېړنه چې سږکال د مایکروسافټ شرکت لخوا د کارنیګي میلیون پوهنتون له څېړونکو سره په ګډه ترسره شوې ده. پر 319 کسانو متمرکزه وه چې لږ تر لږه په اونۍ کې یو ځل له تولیدي مصنوعي ځیرکتیا ګټه اخلي. پایلې وښودلې چې دا ټکنالوژي د دوی د انتقاد تفکر طریقه بدله کړې ده. مصنوعي ځیرکتیا د فکري هڅې اړتیا کمه کړي نو کارکوونکي زیات پر دې ټکنالوژي تکیه کوي، په ځانګړې توګه کله چې پر پایلو ډیر باور ولري. د کارکوونکو رول له معلوماتو راټولولو د هغې د سمون ارزونې ته او له فعالو اجرا کوونکو د مصنوعي ځیرکتیا د پایلو څارونکو ته اړوي. ګرانو کتونکو دا وه د ټکنالوژۍ له ډګره زموږ راټول شوي د دې اونۍ مطالب. تر بلې اونۍ مو زه شاکر الله وفادار په لوی څښتن سپارم. هر چیرې چې اوسئ خوښ او خوشحاله اوسئ.